د دنیا تر و تازگی دا باید سړی خطا نه کړي. مخکې مو خبره کړې حضرت پیغمبر علیه السلام یې زه په دغه نه ډارېږم چې تاسې به د شیطان د وجې نه بیرته مشرکین شئ یا تاسې باندې بلوږې ډېرې شي. زه په دغه ډارېږم دنیا به مو ډېرې شي، د دنیا محبت به مو زړه ته وغورځېږي. بله ورځ تېر و چې دنیا د رنګه شنه ده، د خوند نه خوږه ده، انسان په ځان باندې ور عاشق کوي. خو که سړی په دا ظاهري خوند په دا ظاهري رنګ خطا شو، آخرت پاتې شو، نه لاړ برباد شو. او که دنیا د حقیقت د دنیا په صفت وپېژنده چې دا صرف د ضرورت شی ده او اصل زندگی عبادت او د خدای پاک معرفت ته ورکړه، بیا دا انسان د تباهي ذریعه نه ګرځي. حضرت مجدد صاحب وی ښځه، اولاد، دنیا، عزت، قدرت، لهو لعب که انسان ته مزین شوه نو دا بیا دنیا ده، دنیا ملعونه ده، دا انسان ملعون کیږي، د خدای نه لرې کیږي. او که نه د خدای نه حاجب نشوه، نه ښځه مانع شوه د عباداتو بندگی نه، نه اولاد مانع شو، نه دنیا مانع شوه، نه عزت مانع شو، نه لهو لعب ته د وخت ورکو، بیا ملعونیت نشته. ځکه حدیث ته دنیا ملعونه ده او اموالات د دنیا ملعون دي الا ذاکر، چې څوک الله یې په یاد وي هغه انسان ملعون نه ده. نو دغه شیان که سړی خطا کو، په دا ظاهر باندې خطا شو، نو لاړ سړی برباد کو. حضرت خدای متعال وی ای خلکو د الله وعده حق ده چې قیامت ده، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ګوره قیامت حق ده، راتلونکی ده. دغه ژوند د دنیا چې تاسو دوکه نه کی او په الله مو دوکه دوکه نه کی. دوکه باز څوک ده؟ دغه تفسیر وروسته مجاهد الغرور شیطان، چې شیطان مو دوکه نه کی. قیامت ته چې راځي غافل مه نه کی د قیامت نه، لکه کفار چې څومره غافله کړي. خو بل طرف ته حدیث مبارک حضرت عثمان ذی نورین رضی الله عنه په خپل دور کې او داس کوي په ښه طریقه، بیا وی چې ما نبی علیه السلام ولید په دغه ځای کې په ښه طریقه او داس وکړو، بیا ویل څوک چې داسې او داس وکړي بیا لاړ چې جومات ته یو 2 رکعته لمونځ وکړي، بیا کینی هلته په یو ځای کې د الله ذکر وکړي، خدای به یې مخکیني ګناهونه ټول معاف کړي. خو بیرته نبی علیه السلام پسې ویلې لا تغتروا، ګوره چې دوکه نه شئ. دا فضایل اعمال نه چې د خلک ډیر ذکر کوي، دغه خلک دوکه کوي. په نیکو اعمالو ګناوې ختمیږي. موږ تاسو څو شرطونه ویښو، یو ښه شرط دا ده چې په نیک عمل چې ختمیږي صغیره ګناه ختمیږي، کبیره نه ختمیږي، هغه توبه غواړي. مهلکې خو کبیرې دي. دوم په هغه عمل ګناه که صغیره ده که کبیره ده چې معاف کیږي، هغه عمل چې هغه عمل خو قبول یي. 2 رکعات او داس وکړه او لمونځ وکړه، بس ګناوې ټولې معاف شي. دا تا لمونځ قبول ده که نه ده قبول؟ دغه انداز دا درک شته سړي ته. نو دا وایي شیطان سړی په دغه هم کله په عبادت یې دوکه کوي، چې خدای پاک وایي چې په لمانځه باندې ان الحسنات یذهبن السیئات، په لمانځو ګناوې معاف کیږي. نو که ګناه او بیا لمونځ چې وکړه هغه به ټولې ختموي. په صدقه معاف کیږي، په پلان کې عبادت معاف کیږي، په پلان کې عبادت معاف کیږي. نو دلته هم شیطان وایي سړی دوکه کوي. ګورئ چې دوکه نه شي. د دنیا فتنه ډېره غټه فتنه ده او د دغه امت 2-3 غټې فتنې چې نبی علیه السلام ذکر کړي دي، په یغو کې یوه غټه فتنه دغه د دنیا ده. حضرت پیغمبر علیه السلام د سرو زرو د سپینو زرو غلام د تباه شي، د څادر او د کمبل غلام د تباه شي. که څوک شی ورکړي بیا راضي ده او که نه بیا خفه ده. نبی علیه السلام چې انسان یو وارې په ځان کې حرص راغی، دا زم د حرص ذکر کوي، بیا مړیږي نه. که یوه کنده غټه د سرو زرو ډکه شي دی به 2 غواړي، که 2 ډکې شي بیا به یې 3 غواړي. مړښت بیا نشته، مړی چې خاورې دا منه چې مړ شي په لاحت کې کېږدي، نو هلته به بیا حرص نور ذاتي ختم شي. حرص د دنیا دا د کبایرو ګناهو د جملې نه ده. حرص د ګناه د کبایرو ګناهو د جملې نه ده. او دغه حرص د زړه صفت ده، لکه وروسته را روان د غنا د زړه صفت ده چې زړه وږی و هغه انسان نه مړېږي په ټول عمر باندې. یوه کنده چې ډکې چې 2 شي، چې 2 ډکې چې 3 شي. داسې مالدار چا راته ویلې په کراچۍ کې د یوه سړي په بینک کې دومره روپۍ دي چې په بینک کې نور ذاتي تر قبلهیي نه چې بینک ټول د تا شو. دته د خپل روپۍ انداز چې پوښتنه تر وکړي انداز هم نه ورته لګېږي چې څومره روپۍ لرو.
خو دغه باوجود نه زوی په کور ده نه دی په کور ده شپه ورځ ستړی ستړی دا ورک نه په غم او نه په ښادۍ کې وایي په اطمینان باندې وخت نه تېروي. دنیا په باب کې بیا خبره ذکر کېږي. دا دنیا شنه او خوږه ده، سړی خطا کوي. الله تعالی وی انسانانو ته محبت مشتهیاتو چې د زړه نفس غواړي دا محبوب شوی. چې غواړي نفس ښځې زمن بیا وروسته پسې راځي قناطیر مقنطره سره زر او سپین زر ډیروالی د دنیا دا ورته محبوب شوي دي. چا محبوب کړي؟ نسبت محبت د تزیین چا ورته ښایسته کړي؟ کله نسبت الله تعالی ته کېږي، کله نسبت شیطان ته کېږي. وایي دواړه صحیح دي. الله تعالی ته چې نسبت کېږي، الله تعالی دغه دنیا اهل و عیال سره او سپین زر چې محبوب کړي دي امتحان ده. چې سړی یو شي ته شوق نه کېږي بیا امتحان څه معنا ده چې ته رمنې کوي. خو زړه دې غواړي الله درته وایي چې ما یې کړه. هرې ښځې ته چې چا شوق نه کېده د زنا بیا الله تعالی د حجاب حکم د منع حکم ولا تقربوا زنا بیا ولې ویلې. خو شوق زړه غواړي الله یې تر منې کوي، امتحان ده. او شیطان چې ښایسته کوي تقلیل د هغه بیا ګمراه کوي. دغه انسان یو دنیا ده، یو د دنیا محبت ده. تاوان وای د دنیا محبت ده. که یو چا دنیا وا خو محبت نه و، محبت زړه شی ده. دغه وروسته را روان ده، دغه علامه دا ده چې دی سخاوت ډیر کوي. او دا چې د دنیا محبت تو پیغ انسان کې بخل وي دا علامه ده. دا محبت دنیا سبب د هلاکت ده. کني دنیا خو د انسان د ژوند ذریعه ده. دا موږ ژوند خو ډیر قیمتي ده. اول ورځ موږ تاسو ونه ویل په یو ملت کې الله نه راضي کیږي. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس کې مچویلیو. که دغه ډوډۍ، دغه اوبو، دغه کالای، دغه کوټه، دغه او ښځه دا شیان نه وای خو ژوند برباد و، ژوند نشوی کېدی. نو عبادت به دې بیا څنګه کوه؟ دا خو عبادت پورې موقوف ده. خو چې زړه ته د دنیا محبت ولید دغه خبره تبعی ده. آب اندر زیر کشتی پشتی هست، آب در کشتی هلاکی کشتی هست. وای اوبو چې تر کشتی لاندې وي کشتی ته چې نه ور داخلیږي دا تکیه ده کشتی مزل پکې کوي. چې اوبو وچې شوه کشتی خو بیا نشي تللی. خو چې اوبو کشتی ماته شو سروی شو دننې ور شروع شوې دا کشتی ذاتي غر کېږي. که د زړه نه د باندې و دنیا دا دارالحدیث په دنیا جوړ شوی دی د خلکو. هغه تعمیر مونږ تاسې هغه د وینو د مدرسې په دنیا په کروڑونو روپۍ ولګېدې په دنیا باندې جوړېږي. دا مدرسې مځکه په دنیا اخیستی شوې چې جومات جوړېږي په دنیا جوړېږي، جهاد په دنیا، خانقاه په دنیا، ټولې په دنیا باندې چلیږي. خو تاوان د محبت ځای ده چې زړه ته محبت ولیدو بیا الله هم په ناراضه کوي، رسول الله هم په ناراضه کوي، قریبان هم په ناراضه کوي، عبادات هم په پرېږدي. دا ځای تاواني ده. بیا ترغیب ده سخاوت ته چې حرص د زړه نه ووځي. نبی علیه السلام یې چاته پردی دنیا تر خپله دنیا نه محبوبه ده. صحابه ویلي چاته هم نه ده محبوبه. وایي د تا دنیا خو هغه ده چې په خپل لاس دې صدقه کړه آخرت ته دې درته ولېږله، چې درنه پاتې شو دا خو پردی ده. اوس نو که انسان د خپل ځان سره سوچ وي، خپل آخرت برابري، نو دا به صدقې کوي. او که نه چې ودرېږه زوی به چې خوري لمسی به چې خوري د یغو په فکر کې د یغو ته یې ډېرې خپل ځان ویری، یغو ته یې ډېرې دی چې مړ شو دنیا ټوله ورپاتې شوه یغو ته. د په خپله دنیا کې الله راضي کوی شوی خو الله یې راضي نه کړو. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. جنت رضایت چې راځي په تجارت راځي، خپل تجارت یې ونه کړو. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام څوک چې دنیا ډېروي دا خپل نعمتونه په آخرت کې کموي. مکثرون مقلون دي. څومره چې دنیا کې راحتونه څوک اخلي دي آخرت نعمتونه به ختمیږي. چې دنیا ډېروي هغه به کمیږي. بیرته بیا استثناء کوي مګر هم هغه خلک چې خدای پاک دنیا ورکړي بیا پیغمبر علیه السلام یې داسې په ښي لوري په چپ لوري مخ ته شاته هر لوري ته چې لګوي چې د خیر کوم لیار ویني په هغه کې لګوي. دا خو مقلونه دي ځکه په هره صدقه خدای پاک په جنت کې ځای ورکوي. جماعت جوړ کې څومره ثواب ده، مدرسه جوړه کې څومره ثواب ده، صدقه جاریه بل وکړه څومره ثواب ده، کوی لیارې جوړه کړه د وسیله رحمي کې څومره ثواب ده، یتیمانو کونډو سره کومکونه کې څومره ثواب. بیا خو نعمتونه ډېرېږي. خو دا چې دنیا ډېروي او تر زړه یې تاووي شندي نه، نو دغه خپل نعمتونه په آخرت کې کموي. دا چې نفس مخکې مو ویلې غنا صفت د زړه ده. یو سړی به 1 روپۍ په جوب کې نه لري خو زړه به یې ډېر موړي.
سوال احتیاج طمع به چاته نه کوي او چې هغه خپل وس رسیږي په 2 روپیو کې به هم صدقه کوي دغه زړه موړ ده. وای په سامان سړی نه مړیږي، په عرض او په سامانو باندې په دغه نه مړیږي، ځکه تر ټولو نه ډیر وږي هغه خلک دي چې دا غټ کاروبارونه کوي. تاسو فکر کړی ده چې دا څومره غټ دنیا ده، هغه غټ کاروبارونه کوي، شپه ورځ په ستړي په ستړي کې ده. غنا د زړه صفت ده، فقر هم د زړه صفت ده. اوس نو دغه باب کې د غنا راغله چې غنا د زړه صفت ده، دا په مال نه ده. دا دوم باب کې د فقر صفت ذکر کیږي. حضرت پیغمبر علیه السلام یې ما چې جنت ته وکته اکثره مې پکې فقیران ولیده، جهنم ته مې چې وکته اکثره مې پکې ښځې وکتې. نبی علیه السلام ناسته موړ سړی تیریږي، صحابهو نه پوښتنه وکړه دغه په باب کې څه وایي؟ دا خو ډېر عزتمند سړی ده، که شفاعت کوي شفاعت پرې قبلیږي، که چا سره دوستي کوي دوستي به خلک ورسره کوي، که خبره کوي خبر به منل کېږي. نبی علیه السلام څه نه ویلی. بیا یو مسکین طالب تیریږي، دغه په باب کې تاسو څه وایي؟ دی صاحب دا خو یو مسکین و محتاج سړی ده، چا سره که دوستي کوي دوستي به نه ورسره کوي، که چا په باب کې سفارش کوي سفارش به یې څوک نه قبلوي، چا کور ته ورځي مړی ته به څوک نه غواړي. نبی علیه السلام ویل چې ټول مخ د مځکې دغه مړو خلکو نه ډکې تر هغه نه د خدای پاک په نزد دغه یو مسکین دا ډېر بهتر ده. اوس په دې کې اختلاف ده چې غنا افضل ده که فقر، څوک یې دواړه برابر دي. خو دا په کومو کې غنا او فقر کې خبره ده؟ وای هغه غنا چې سره له شکر وي، هغه فقر چې سره له صبر وي. غنی په غنا کې شاکر ده او فقیر په فقر صابر ده. په دغه دوه کې اختلاف ده چې اوس کوم یو بهتر ده. که غنی وي او شکر نه وي بیا خو تر ټولو نه بد سړی هغه ده، که فقیر وي صبر نه وي بیا خو بد سړی هغه ده. نه چې دواړه ښه صفت لري، غنی شاکر فقیر صابر، څوک چې دواړه برابر دي په هر یو کې یو فضیلت جزي ده. څوک وایي چې فقر بهتر ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان لپاره د فقر سوال کړی ده، اللهم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین. څوک په دنیا کې فقر بهتر ده، په آخرت کې غنا بهتر. اول جنت خو به د فقر په برکت 1500 کاله د غنیانو نه مخکې خلک ځي، لیکن وروسته چې بیا هلته نعمتونه پیدا کېږي چې غني پسې ورشي، غني به بیا دومره ډېر نعمتونه لري چې فقیر به یې نه لري. ولې؟ جومات ده جوړ کړی، غلام ده آزاد کړی، کویی ده ایستلی، مسکینانو سره کومک ده کړی، یتیمانو سره کومک ده کړی. دا د خیر کارونه چې کړي هغه یو مسکین نه دي کړي. نو د دغه خو بیا خو بې عوضه نه دي، نو مقام بیا هلته د غني جګېږي ځکه اعمال مالیه یې ډېر وي. به هر تقدیر دواړه فضیلت جزئی هم لري، شکایتونه. دا چې د دنیا قباحت پیغمبر علیه السلام په ډیرو روایتو کې ذکر کو او موږ یې پوه کړو چې د دنیا ظاهر سړی بربادوي، اصل موږ پیدا د آخرت لپاره یو، آخرت طرف ته به متوجه کېږو. خو دا خبره چې حضرت پیغمبر علیه السلام خپله څنګه عمل و، یو سړی بل ته نصیحت کوي خو خپل ځان یې ویر وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل عیال لپاره د قوت لا يموت رزق سوال کوي، خدای پاکه دومره رزق راکې آل د پیغمبر علیه السلام ته چې د مرګ نه په بچ شو. خدای پاک د طرف نه تخیر ورکول کېږي چې که سرو زرو غونډۍ غواړئ چې درته جوړه کړم، دی وایي نه، داسې زندګي غواړم چې یوه ورځ موړ یم یوه ورځ وږی، چې موړ شم شکر به ادا کوم، چې وږی یم نو تا به یادوم. حضرت پیغمبر علیه السلام په خپله ټوله زندګي کې 3 ورځې غلمینه مړی سر په سر نه ده خوړلې. په بعض ځای کې راځي چې د اوربشو مړی یې سر په سر نه ده خوړلې، غلبیل شوي وړه نری پاسته یې نه ده خوړلی، الیلی پسه یې نه ده خوړلی. د ده د شاګردانو داسې حال و چې د لوږې نه بېهوښي وکړه. د ده په کور کې ام المؤمنین یې چې 2 میاشتې به مکملې تېرې شوې، 3مه میاشت به هم رابره شوه، زموږ په کور کې اور نه ده بل شوی. نو زندګي هم په څه شي وه؟ په اوبو په خرما وه. که انصارو مبارکینو کله به څه شودې راولېږلې، هغه شودې به یې موږ ته راکړې چې وبه م چې کله زندګي په دغه باندې وه. ځکه چې د دنیا حقیقت دوی ته ښه معلوم وای، چا چې د دنیا حقیقت لیدلی هغه دنیا نه ده خوښه کړې. د دنیا اصلي حقیقت و ګندګي ده. مجدد څه وایي چې د دنیا حقیقت لکه ډیران مابین د چمجیو ډک ده، سر د مچانو ډک ده، خو ظاهر یې داسې ده لکه جال چې په اوار کې خلک یې جال ته ګوري. دا بعضې وختو کې د بازارو کې چې سوداوي کېږي دا ګوړه او شای جال یې په اچولي د مچانو نه یې ساتي.
ظاهر یې ورښایسته کړی خو باطن یې وایي د چمجیو شایده د بوی شایده د ګند شایده هغه حقیقت باطن چې چا ولید یغ بیا دنیا محبت نه ده کړی نه دنیا طرف ته توجه کړې ده خو چا چې دنیا ظاهر لیدلی هغه نو شپه ورځ یې یوه کړې ده چې وایي خو چې وایي بس دغه نارې دی چې وایي